د کرکټ دغه پایلوبې ته د اسماعیل خیل او مندوزیو او متون منتخبي لوبډلې لار موندلې وه چې اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ منتخبي لوبډلې برای پر خپل نوم کړ. لوبغاړي دغه ډول لوبې د ځان لپاره ډېرې ګټورې بولي او زیاتوي چې له دې لارې کولی شي د نورو سیمو له ځوانانو سره وپېژني. دې په خاطر چې منظمه سالمه بوختیار منځته شوي وي نو په کور ده چې موږ تاسې د لرې پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمېنټونه موږ ته تیار شي تر څو موږ د هغوی سره پېژنګلو وکړو، هغوی سره مینه محبت سره پیدا شي، په خپل منځ کې موږ د هغوی سره پېژنګلي پیدا شي. دا ډول لوبې زموږ د لوبغاړو لپاره بیخي مهمې دي. غوښتنه مې دغه ده چې دغه ډول لوبې ډېرې شي، مینهوال یې هم ډېر دي. خوست کې باید ټینس لا هم پرمختګ وکړي. د ځوانانو خدماتي مؤسسې مسؤلین بیا وایي چې د سیاليو له جوړولو یې موخه د ځوانانو ترمنځ مینه، یووالی او ښه اړیکه ده. نن ورځ تاسو وینئ د هغې 12 ولسوالۍ درې د مرکز اداري واحدونو ټیمو فاینل ده چې 15 ټیمه ول تقریبا 10 ورځې وخت ونیو. د ایسو مؤسسې په همکارۍ دغه ایسو مؤسسه د قومونو د یووالي او د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې چې زموږ سره ډېر کار وکړ، همدغه فاینل یې راته دایر کړ چې دا کم 12 ولسوالۍ دي تر څنګ درې اداري واحدو مرکز کې دغه دي دا ټول په دې کې شرکت وکړ. او هدف د دغه ټورنمېنټ د ځوانانو یووالی تر نامه لاندې دغه ټورنمېنټ دایر شو چې نن د پای لوبه ده او چې مرکز متون او اسماعیل خیل لوبډلې فاینل ته راووته. د یادولو وړ دی په دغو لوبو کې د مرکز دریو واحدونو لوبډلو ترڅنګ د 12 ولسوالیو لوبډلو ګډون کړی و چې په پایله کې د مرکز متون منتخبي لوبډلې او د اسماعیل خیل او مندوزیو لوبډلې پایلوبې ته لاره موندلې وه چې د اسماعیل خیل او مندوزیو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې.